د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونه ته. نن سه شنبه د هود یا د کب د میاشتې 15مه د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 15 منټې سره سمون لري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په غور کې 50 قومي شخړو ته د پای ټکی کېښودل شو. د نورستان کونړ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په خوست کې د سباندې 9 میلیون افغانۍ په لګښت د یو ذخیروي بند جوړولو چارې پیل شوې. او ملګرو ملتونه وایي په غزه کې د شدیدې لوږې له امله ماشومان مړه شوي. اوس هم بشپړه خبرونه. په غور کې 50 قومي شخړو ته د پای ټکی کېښودل شو. د غور سیمه ییزې ادارې مسؤلینو په یاد ولایت کې 50 قومي شخړو د حل کولو خبر ورکړی دی. د غور والی ویان شیخ مولوي عبدالواحد حماس د باختر اژانس خبریال ته ویلي چې په هیواد کې د اسلامي امارات له بریا وروسته د قومي اختلافاتو د حل کمیټې په جوړېدو سره د خلکو ترمنځ 50 بېلابېلې قومي شخړې حل کړي دي. د نوموړي په وینا دغه اختلافات په تیرو 20 کلونو کې زیات شوي وو او له دې کبله سلګونه کسان بېځایه او قرباني شوي دي. د نورستان کونړ لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د نورستان ولایت ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د تیرو 4 ورځو راهیسې د ډېرو واورو ورښتونو له امله د کونړ نورستان لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. نن د پاککاري چارې بشپړ او د هر ډول د موټر تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل وایي چې د واورو کچه تر 1.5 متره پورې وو چې د خپلو شته امکاناتو څخه په استفادې سره د تخنیکي ټیم د هڅو له امله یاده لاره پاکه او نن د موټرو پر مخ پرانیستل شوه. موټر چلوونکي او مسافر د دې لارې په پرانیستلو سره خوښ دي او د ټولګټو چارو ریاست دغه چټک ګام ستایي. په خوست کې د سباندې 9 میلیون افغانۍ په لګښت د یو ذخیروي بند د جوړولو چارې پیل شوې. په خوست کې د پاسه 9 میلیون افغانۍ په ارزښت د لیشري کلي د ذخیروي بند د رغولو چارې پیل شوې. د بو او انرژي وزارت د مطبوعاتي دفتر معلوماتو له مخې د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د لیشري کلي ذخیروي بند د جوړولو چارې 9.4 میلیون افغانۍ په ارزښت د سیمه ییزو مسؤلینو لخوا پیل شوي دي. د یادونې وړ چې دغه بند د اوبو او انرژي وزارت په مالي لګښت د 45 متره په اوږدوالي 12.20 متره لوړوالي جوړیږي چې د 1.2 کیلومتره ابګیري ساحې په درلودلو سره به د 19,000 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري. همدارنګه د یاد بند په جوړېدو سره به په کلنۍ ډول شاوخوا د 110 متره مکعب په اندازه د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. 15 هکتاره کرنیزه ځمکه به د سیلابونو له ویجاړو څخه خوندي او د سیمې ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه برابره شي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې اوس هم یو بهرنی خبر. ملګرو ملتونه وایي په غزه کې د شدیدې لوږې له امله ماشومان مړه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي د غزې په شمالي سیمو کې ماشومان د سختې لوږې له امله مړه شوي. د دغه سازمان مشر ټینډورس وایي د غزې په شمال کې د الوادا او کمال ادوان روغتون ته
د ملګرو ملتونو د دې ادارې د چارواکو د تیرو 2 ورځو سفرونه د ماشومان د خوراکي توکو د جدي کمښت او وژونکي خوارځواکۍ څرګندونه کوي. درنو اوریدونکو په خبري غاړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بیا ښه وخت لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړی د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.